بې د شعبان په 15 باندې دې په ورځ باندې خلک روژه نیسي. د شعبان چې دا کوم 15 ورځ ده، د دې 15 په شپه باندې بعضې خلک قیام اللیل کوي، منځونه کوي. نو د شعبان د 15 د ورځې یا د دغه 15 شپه د دې چې کوم فضایل په احادیثو کې راغلي دي، نو هغه احادیث ټول کمزوري دي، او کوم حدیث چې د دې فضیلت باره کې راغلی دی هغه ضعیف جدا، ډېر انتهایي ډېر کمزوری دی. نو د دې وجې نه په 15 د شعبان باندې روژه نیول، لکه خلک وایي چې چا د شعبان په 15 باندې روژه ونیوله د دې داسې اجر دی لکه د یو کال. یا د شعبان په 15 باندې په دې شپه باندې خلک منځونه کوي، قیام اللیل کوي، او وایي چې دا د لیلة القدر د شپې په شان غوروالی لري. نو دغه کمزوري دي. لیکن د شعبان د شپې او د ورځې یو فضیلت په حدیث کې راغلی دی، او دغه حدیث صحیح دی، علماو ته صحیح ویلی دی. هغه حدیث داسې دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کله چې د شعبان 15 شي او د شعبان د 15 ورځې شپې، نو د ماښام نه الله رب العالمین دې اسمان ته راکوزیږي او الله رب العالمین ټولو انسانانو ته بخښنه کوي په دغه شپه باندې. وایي دومره زیاته بخښنه کوي، اکثر من عدد الشعر غنم کلب. وایي دومره ډېره بخښنه خپلو بندګانو ته کوي د شعبان د 15 ورځې په شپه باندې، لکه د کلب د قبیلې دا کوم ګڼې بزیږي دي، د دې د اخطانو نه زیاته بخښنه الله رب العالمین د انسانانو ته کوي. او کوم انسانانو ته بخښنه نه کوي په دغه شپه باندې؟ یو مشرک انسان ته بخښنه نه کوي، او دویم عشار هغه خلک چې دا ټیکسونه اخلي دې ته بخښنه نه کوي، ساحر جادوګر ته بخښنه نه کوي، قاتل النفس کوم چې قاتلي قتلونه کوي هغې ته الله بخښنه نه کوي. او دغه رنګې څوک چې حسدونه کوي، پیسې حسدونه کوي، په نه خبره باندې مسلمان سره وراني، داسې انسان ته په دغه شپه باندې الله بخښنه نه کوي. نور ټولو خپلو بندګانو ته الله رب العالمین بخښنه کوي. نو لہذا د شعبان په 15 باندې یا د 15 ورځې په شپه باندې د نورو عملونو د قیام اللیل داسې ثواب دی لکه څنګه چې د عامو ورځو ثواب دی. دا موږ نه ویو چېرې چا په دغه ورځ باندې نیک عمل وکړو دی بدعت وکړه، نه، بلکې چا چې قیام اللیل وکړه په دغه شپه باندې، نو د دې داسې ثواب دی لکه څنګه چې د عامو شپو ثواب دی د دې. او که چا د شعبان په 15 باندې روژه ونیوله، دا به داسې ناروا عمل نه چې دا بدعت دی، بلکې د دغې روژې به داسې ثواب وي لکه څنګه چې د عامو ورځو ثواب وي. د شعبان 15 باندې موږ او تاسې له پکار دي چې روژه ونیسو، خو لیکن نور ثواب به پکې نه ګڼو. د روژې چې کوم ثواب دی هغه باندې به موږ عمل کوو، د هغې دپاره به موږ دغه روژه نیسو. نو که چا په دغه ورځ باندې روژه ونیوله، ښه کار دی روژه دې ونیسي. نور په دې شعبان په شپه به 15 چې کومه ورځ د دې په شپه باندې اکثره خلک غمونه را تازه کوي، ماتمونه کوي په دې شپه باندې، دا بدعت دی، په دین کې د ځان نه نوي کارونه دي. یا د شعبان د 15 ورځ په شپه باندې اکثره خلک په دې کې هدیې ورته ورکوي، تحفې ورکوي، ویره دا د براعت شپه ده او د فلاني شپه ده او د فلاني. نو دغه چېرته زموږ په دین کې نشته دی، او پکار دا دی چې دغه نه موږ ځان وساتو. که چېرته نیک عمل پکې څوک وکړي، یو غوره وخت دی، احادیثو کې د دې یو غوروالی راغلی دی. نو که څوک په دې کې عبادت وکړي یا پکې روژه ونیسي، نو ناروا به نه وي، خو لیکن د عبادت به داسې ثواب وي د قیام اللیل لکه څنګه چې د عامو شپو وي، او د روژې به داسې ثواب وي لکه څنګه چې د عامې روژو وي. نو د شعبان 15 باندې چې چا روژه ونیوله، د دې نه اخوا به که چېرته مخکې چا روژې نیولې وروسته دې ونیسي، خو که مخکې چا د شعبان د 15 نه مخکې روژې نه نیولې، نو بیا د شعبان په 15 باندې ونیسي، او د دې نه وروسته دې بیا نورې روژې نه نیسي. ځکه نبي صلی الله علیه وسلم ویلي دی اذا انتصف شعبان فلا صيام الا عن رمضان. کله چې شعبان 15 ته ورسي، نو د دې نه اخوا تاسو بیا روژې مه نیسئ مګر د رمضان روژې تاسو نیسئ، خو لیکن هغه څوک چې مخکې روژې نه نیولې.